بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم وخت زمان یوسفزی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه په پی ټی وی نیشنل نیغ په نیغه ګورئ. قدرمنو کتونکو وایي چې ماشومان ګلونه دي، ماشومان زمونږ سباون دی، ماشومان د یو کور د یو خاندان د یو ټبر ښکلا او د مور پلار د زړه سکون او راحت ګڼلی شي. کم کور کې چې ماشومانی ظاهره ده چې د هغوی مشران د هغوی مور پلار د هغوی د صحت په حواله اندېښمن وي، فکرمند وي او چې ماشوم باندې لږ غوندې هم څه بیماري راشي، د سر رنځ ښکار شي، که ټوخی پرې ولګي یا داسې نورې څه بیمارۍ پرې راشي نو هغوی ټول کور هغې سره ډسټرب شي او یو بېچیني وي چې دا ماشوم د زر تر زر خدای پاک روغ کړي. مونږ ګورو چې کله هم موسم بدلیږي نو مشران هم د مختلفو رنځونو ښکار کیږي، خو چونکې ماشومان ډیر نازک هم وي نو په دی باندې دغه موسمیاتي بدلون د ډیرو وجو نه ډیر اثر کوي. یا خو پراپر د دی احتیاط نه کیږي، کیر نه کیږي، یا د موسم چې کوم هغه شدت وي هغه د دی په امیونټي سیستم باندې چې کوم دی مدافعتي نظام چې کوم دی په هغې باندې حاوي شي نو ماشوم د مختلفو قسمو بیمارو ښکار شي. دا خو موسمیاتي چې کومې بیمارۍ دي څه ته چې موږ سیزنل ډیزیزز وایو هغه دي، خو دې سره سره که موږ وګورو د ماشومانو خصوصا ډېرې داسې بیماریانې دي چې هغه موږ او تاسو ته نه صرف دغې بیماریانو په کار ده چې پته وي بلکې موږ ته دا هم پته په کار ده چې که ماشوم کې دغه قسمه علامات نو دا د کم مرض علامات دي. او بیا که چرې خدای مکه یو ماشوم د یو رنځ ښکار شو نو فوري طور موږ او تاسو له څه په کار دي آیا چې موږ هغه ډاکټر له بوځو. موږ ګورو چې په دې کلو کې دا مشران چې کومې دي کور کې وله څه ټونې ټانې شروع کړي، کله کله داسې هم وشي چې په خپله په کور کې هره دوایي چې هغه د هر مرض دپاره راغوښتې شوي چې کور کې سم پرته هغه وله زر زر ورکړي، هغې سره کله کله د فایدې په ځای نقصان وشي. او داسې یو شمېر نورې مسلې تپوسونه زموږ او ستاسو په ذهنونو کې دي د ماشومانو د صحت په حواله. په کار ده چې په هغې باندې خبرې وشي او موږ نن تابیا کړې ده چې په دغه ټولو موضوعاتو باندې موږ یعنې د ماشومانو د صحت په حواله موږ خبرې وکړو. ډاکټر آصف اقبال صاحب موږ دوی له بلنه ورکړې ده چې دوی راشي سټوډیوز ته په دې موضوعاتو خبره وکړي. دوی ډسټرکټ چلډرن سپیشلیسټ دي، صوابۍ کې شاه منصور میډیکل کمپلیکس کې دوی کار کوي، د خدوخیل بونیر سره د دوی تعلق دی، دوی هلته کې یو فری میډیکل کیمپ هم چلی، په خپل هم دی سوشل ورکر هم دی، وخت په وخت چې چرته هم ضرورت راځي خصوصا د ماشومانو د صحت په حواله دی کانفرنسز کې هم شرکت کوي، دی په هغې باندې پیپر یې هم لیکي، اویرنس ورکوي د خیر ښېګړې کارونو کې د هر چا نه وړاندې دي. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ جي، په خیر راغلی جي. زمان صاحب ډېره مننه تاسو مونږ انوایټ کړو او مونږ له وخت راکړو. ډېر وخت نه مونږ کوشش کوو چې د ماشومانو کومې دا مسلې دي که نه صحت سره په دې خبرو وکړو نو ستاسو نه موضوع کس مونږ ته بل میلاو نه شو. خو ډاکټر صاحب اول راته دا وایي تپوسونه خو بلا شی دي، خو د ماشومانو دا علاج که نه چې دا خو لکه ماشوم خو نه په خپله ویلی شي چې خېټه کې مې درد دی، که سر مې خوږېږي، که څه مسله ده لکه یو خو د دوی په دې ژبه پوهېدل او دا لږ ګرانه غونته لار تاسو نه ده خپله کړي چې ځان له لکه ساده کار به مو کړی و که نه لکه د څرمنې ډاکټر شو یا د غاښونو ډاکټر شو. دا ولې جي؟ دا خو ستاسو تپوس صحیح دی ځکه چې اکثر کسان کم چې میډیسن فیلډ کې وي نو هغه د ماشومانو پریکټس ځکه نه جاین کوي یا د ماشومانو دا فیلډ چې دی چې هغوی وایي چې دا ډېر هیکټیک کار دی او چونکې ماشوم خو څه لینګویج هم نه لري نو آیا موږ به څنګه انډرسټینډ کوو چې دته دا ایشو ده یا پرابلم ده. خو که یو بل اسپیکټ سره موږ وګورو لکه اوس دا ګلاس دی نو دا نیم ډک هم دی او نیم خالي هم دی. نو ماشومان چې دي لکه انسان اشرف المخلوقات دی نو بیا د ماشومانو خو پکې خپل ډیر زیات مقام دی او دا خو انجلز دي، پرشتي دي، او تا و چې د ګلونو مثال لري او مکر نه لري، فریب نه لري، دوکه نه لري او ټوټلی زموږ په رحم و کرم باندې نو د داسې مخلوق سره چې ستا کنیکشن راځي، بانډ راځي، ته ورسره خبرې کوي او بیا د هغوی هیلپ کوي نو هغه خو په دواړه جهان باندې ریوارډیبل ده او هغوی سره چې کوم پیرنټس وي، مور پلار یا کیر ټیکر وي بیا د هغوی دواګانې او د هغوی غنیک خواهشات نو که هغه اسپیکټ سره موږ سوچ وکړو نو دا ډېر ښه فیلډ دی او ډېر ریوارډیبل دی په دنیا او په آخرت کې. اوس به راشو جي چې کوم هغه مونږ ګورو که نه جي چې یو خبره مونږ د ډېر وخت نه اورو چې دا ماشومان چې دي دا د غذایي قلت ښکار دي یا دوی ته خوراک نه میلاویږي پراپر، د دوی بیا هغسې ودم نه کوي، وزن هم کمي. په دې لږ تاسو کار هم چونکې کړی زه هم چې اول په دې لږ خبره وکړو چې دا څه شی دی جي؟ اچھا جی
دا مال نریشمنت یا سټنټینګ دا د ماشومانو ایشو دا خاص کر کوم چې تھرډ ورلډ کنټریز دي نو دې کې د دې پرسنټیج په نسبت چې کوم ډیولپډ ملکونه دي هغه ډیر زیات دی او دې باره کې دي دا وایي چې کله یو ملک کې مور دین 5% ماشومان سټنټ وي نو هغه د ایمرجنسي ډیکلیئر کوي. صحیح 16-17 کې چې کوم کې پی کې سروے شو نو د هغې مطابق دا تقریبا 35 یا 40 پورې وه. نو بیا تھروټ کې پی داسې یو پروګرام سٹارټ شو د نیوټریشنل انټرنیشنل لا چې کوم داسې سټنټ ماشومان دي یا پروټین کیلری مال نریش ماشومان دي نو د هغې دپاره په هر ډسټرکټ کې سټیبلایزیشن سنټرز سٹارټ شو او هغې خپل فوکل پرسن کارسپانډنګ فګرز چې هغه به هغې له منتلی یا ویکلی رپورټ ورکاو. نو د دې زمونږ په ملک یا زمونږ چې کوم ریجن دی په دې کې سم مختلف وجوهات دي چې د هغې د وجې ماشومان مال نریش یا سټنټ پاتې شوي دي. صحیح. تاسو دا خبره جاري ساتو جی ګرانو کتونکو تاسو هم کولی شئ ستاسو په ذهن کې که سوالي د ماشومانو د صحت په حواله د سررنز د بیمارۍ په حواله څه تپوس پوښتنه کولی شئ. ډاکټر آصف اقبال صاحب زموږ سره ناست دی. زه ټلیفون نمبر تاسو ته وایم تاسو به د خپل ټي وي په شیشه باندې دغه نمبر ګورئ. زموږ 091 د پېښور سیټي کوډ دی. یعنې که تاسو د خپل موبایل نه فرض که زموږ نمبر میلاووئ نو 091 به اول میلاو کوئ. بیا زموږ نمبر دی 921235 9212 په دې باندې تاسو موږ سره نیغ په نیغه رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب ناست دی که ستاسو څه هم تپوسي د ماشومانو د صحت په حواله د رنځونو په حواله تاسو هم موږ سره خبرې کولی شئ. ډاکټر صاحب دا راځي ولې لکه دا آیا دا ماشوم چې کله پیدا شوی نه وي د دې نه مخکې آیا د مور په خوراک کې څه مسله وي که نه دا څه جینیټک پرابلم دی لکه دا ولې دا ماشومان د دې غذایي کموت یا د قلت ښکار شي جي؟ نو که دې ته موږ ډېر د شعورونه وګورو نو هر یو چې کوم هیومن بینګ دی یا انسان دی هغه خپل یو گروث پوټینشل لري او بیا داسې دا سلسله جاري وي د ابو اجداد نه. نو هغې دپاره دا ده چې لکه یو خاص ریجنس کې یا په یو خاص ایریا کې د خلکو یو ایکسپیکټډ ویټ یا هایټ وي خو دا بیا موږ د هغې نه بعد که وګورو نو څه ریزنز داسې دي لکه زموږ په ایریا کې چونکې ارلی میریجز کیږي ماشومان یې جینکۍ هغه الریډي انیمیک د هغې ودونه وشي بیا د هغې پراپر چې کوم انټینیټل چیک اپ دی نو هغه نه کیږي ډایټ ورته پراپر نه میلاویږي نور داسې د ایموشنل سټرس نه تیریږي نو چې کوم انټینیټل کیر یعنی چې کوم وخت کې ماشوم د مور په غېږه دی او هغه 9 میاشتې د هغې پراپر هغه شان کیر ونه کړی شي نو هغه په ماشوم باندې ډایرکټلی اثر غورځوي چونکې ډایرکټ خو ستا ماشوم سره رابطه نشي کیدی خو د مور کیر چې پراپر کیږي نو هغه به ماشوم له پیدا ورکوي. بیا چې کله ماشوم ډیلیورډ شو نو هغې نه بعد چونکې دته د مور فیډ ورکول دي او خاص کر دا لومبی چې کوم 2-3 غنټې دي یا 24 اورز دي دا ډېر امپارټنټ دي. نو په دې کې چونکې څه داسې زموږ کلچرلی څه داسې خبرې دي چې اکثر ورته خلک نور څیزونه ورکي ګوټي ورکي کاوه ورکي ګبین ورکي دا باندې هم لږه خبره وکړئ او بل دا ده چې ګوټي دی وایي چې دا بعضې خلک پکې دا کلیم کوي چې دا سنت دی نه څوک بیا دا وایي چې هغه په خاندان کې کوم ټول نه یو قابل کس یې که نه وایي چې دا د ده په شانې بیا که نه جي دا څه شته دې باره کې سنت خو داسې دی چې دا محمد صلم یو ماشوم چې ته پیدا شوی و د هغې په پریزنس کې نو هغه لږ کجوره معمولي غوندې خولې کې دغه کړه او هغې هغه اوبه ورکړې وې خو هغه خو اوس محمد صلم لاسو د محمد صلم خوله وه او هغه موقع وه که نه نو اوس هغې داسې بلایندلی لکه خلک چې کوم فالو کوي نو د ماشوم دپاره چې دی که نه بیسټ ډایټ په دغه ټایم کې دا د مور نه دا تاسو خبره کوئ دا څوک شات ورکي آیا د ماشوم دغه معده دومره افورډ کولی شي دغه ټایم کې د ماشوم معده صرف اور صرف دې ته د مور پای پکار دي او د مور چې کم د ړومبې ګولډن ډراپس یا کولیسټرمي څنګه چې موږ وایو وارګو نو دا ډېر قیمتي وي دا انریچ وي دي کې پروټینز او انټي باډیز او دا ډېر ضروري وي نو دا چې کله دی واخلي نو دی چونکې نوې دی دنیا ته راغلی دی انوایرمنټ ته یو بل انوایرمنټ نه شفټ شي نو د دې ایډجسټمنټ اسان شي خو په دغه وخت کې ته د ایمیون شي چونکې ایمیون سیستم د ده وینه قوت مدافعت وینه نو دا ترو نیچر دا لیسن دی چې دا شروع کې ډایرکټ د مور پایو ته اچول دي خو
خو دلته خو زنانو سره چونکې داسې بوډاګانې ښځې یا مشران او یا دا راځي چې هغه بار بار دا امپیسایز کوي چې ډاکټر صاحب پای نشته یا اپریشن شوی دی یا دا د مخکې نه کمزور دی یا په بل کې نو مختلف داسې ټیکټکس استعمالوي چې ته مجبوره کوي چې یاره پای ولیکه یا ستا د وینا نه بغیر هم راوړي. نو دې کې موږ چا سره ډېر پرسنل کېږو نه ځکه چې دا پرسنل چایس دی خو د ډاکټر دا ریسپانسیبیلیټي ده چې دی هغې ته د دې فواید او د دې ریسک دواړه بیان کړي بلکې دغه ټایم کې د پیډیاټریشن نه زیاته ریسپانسیبیلیټي د هغه ګایناکالوجسټ ته کوم چې دا تلې وه چې دا فزیکلی منټلی او ایموشنلی پریپیرډ کړي چې څنګه ستا ماشوم وشي نو دله به ته فیډ ورکړي. دا ډاکټر صاحب دلته کې اوس سټیټس کانشس دي خلک که نه دا اوس یو خلک ډېر یو فیشن جوړ شوی دی چې زه خو خپل پی نه ورکوم ماشوم ته لکه دې ته څنګه ګوري او بل لکه یو دا یو سټیټس سیمبل جوړ شوی دی چې نارمل ډیلیوري میندې ایوایډ کوي سیزیرین پریفر کوي میډیکل ساینس څه وایي جی؟ دا خو باغزمان صاحب تاسو خبره بالکل صحیح ده. مخکې به داسې وه چې 2-3 ډیکیډز مخکې چې داسې ایلیټ کلاس په یا وی آی پي نو هغوی به وایي چې یاره موږ باټل فیډ دغه کوو. اوس خو چې کم کور کې چا سره یو خالام کار کوي نو هغه وایي ډاکټر صاحب نوسې شوی دی یا ماشوم شوی دی بوتل پی ولیکه نو ته چې وایي چې بوتل خو بیا د بوتل بچي شو کنه د بوتل بچي شو نو اوس خو داسې دی چې ډېر زیات پرسنټیج لکه 70 پورې خلک چې کم دی نو دا د بوتل پای یا ایون بعضې پکې د زناورو پای شروع کړي د غوا یا د میخې یا د ډېر هیوي که نه چې هغه ډېر هیوي هغې کې کم چې کنټینټس دي انګریډینټس دي هغه ستا باډي نه اکموډیټ کوي ستا په ګردو باندې برډن جوړیږي او د هغې نه خپل داسې میډیکل پرابلمز دي ټیکنیکل چې هغه جوړیږي نو هغه زموږ ایز ا چلډرن سپیشلیسټ یا د ماشومانو ډاکټر موږ هغې ته پکار دي چې دا بیان کو چې تاسو خو دا پای ورکوئ خو د دې دا نقصانات دي بیا چایس in the presence یا in the shortcoming یا in the long run بیا هغې خپل پرسنل چایس ډاکټر صاحب خبره وکړه چې ارلی میریجز کیږي که نه جي د ارلی میریجز په نتیجه کې چې کوم ماشومان بیا پیدا کیږي هغه هم بیا د صحت مسلو ښکار وي نو چې کله مدر کنسیو کېدو ته پریپیرډ نه وي آیډیل ایج څه دی د مور دپاره؟ آیډیل خو مختلف اتھارټیز مختلف کلیم کوي خو که موږ وګورو نو لکه مطلب دا دی چې زموږ په سیټ اپ کې چې کله د ماشوم ایج کم از کم د 20 نه زیات وي او پیرنټس ته هم پته لګي کنسټیټیوشن هم نه مني زموږ کنسټیټیوشن هم نه مني اندراج نه کېږي که نه چې د نکاح او هغې فیملی چې کوم پیرنټس یا نور داسې کوم کسان چې د هغې کیر کوي چې هغې ته پته چې آیا دا چې کوم دې باندې به کوم دا ایونټس راځي نو دا د دې دپاره جوګه ده او دا به دا غټه ذمواري ده ځکه چې دا مخکې خدای یوازې خو د هغې نه بعد چونکې د دې ماشوم ټوټلي دا ډیپینډنټ دي په دې مدر باندې نو که هغه غریب خپله ځان لی نیمې کړي خپله کمزوري یا بیماره یا ورته څه ډپریشن وي نو هغه خو د دې کس کیر پراپر نشي کولی هغې ته خو پخپله د کیر ضرورت دی هغې ته خپله د کیر ضرورت دی نو ایز ریزلټ پس راځي داسې زمونږ نور دغه به جنریشن به راځي چې هغه خو مطلب دا دی چې پروډیوسر بني خبره تاسو یاد ساتي دي به خبره جاري ساتو زموږ سره یو کالر په لاین دی جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک خبرې کوئ جی او جی چې د ماشوم د ژبې تار یو راوځي هغې څه علاج دی او دویم د ماشومان خاورې خوري جی 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 ډېره مهرباني تاسو جواب اخلو جی ډاکټر صاحب نه دی تاسو به اورېدلي یو وایي د ماشوم د ژبې لاندې څه تار غونته کي او بل وایي ماشوم خاوره ولې خوري د ماشومانو بعضې وایي چې په لسو کې یو ماشوم اکثر داسې پیدا کېږي چې هغه ته دا ټنګ ټای ورته موږ وایو د ژبې لاندې تار ټنګ ټای ښه نو که چېرې ماشوم فیډ صحیح یلي او هغه ته خوب کې څه دغه ني یا نور هغه سکینګ یا سوالوینګ کې څه داسې ایشو ني نو هغه بیا موږ لیټر په 1 ایئر باندې انټي سرجن ته ولیږو او هغه اسیس کړي ځکه چې کله هغه ارټیکولیشن سټارټ کوي خبرې نو بیا پکار دا ده چې د هغې نه مخکې د دې کریکشن وشي خو که شروع کې هغه ته د دې نه څه داسې پرابلم وي چې هغه فیډ نشي کولی سلیپ یې ډسټرب کېږي نو بیا خو پکار دی چې د ای ان ټي کنسلټیشن وشي او ایز ارلی ایز پاسبل وي چې هغه ای ان ټي له به دی ځکه نه دویم سوال ته راځو خو مونږ ګورو د کلو کې خلک د عطایانو پسې او د کویکس پسې بیا ګرځي او هغه یې کټکۍ را کټکۍ دا پریکټس او دا خو بالکل ستاسو دا مونږ اورېدلي دي ابزرویشنز دي دا مونږ هم کتلي دي چې اکثر کسان داسې کویکس ټایپس هغه بلایندلی یا کټکۍ
نو دا خو ډیر غلط پریکټیس روان دی ځکه چې دی کې بیا ماشوم ته مختلف لیټر آن پرابلمز جوړیږي نو دا پکار ده چې پراپر دا ENT سرجن سره کنسلټ شي کمپلیکیشن پیدا کی او لیټر آن دی خپل کمپلیکیشن شته او اسی لوکل السرز یا لوکل انفلیمیشن هم کې دي شي ځکه چې کم عام کس ته هغه سټریلایزیشن څنګه کوي یوز به څنګه کوي کټکۍ به څنګه انفیکشنز ورته کې دي شي نو دا پکار دا چې چاته داسې ایشو یا سوکوګوري پیرنټس نو هغه دا خپل چې کم نیر بای پیډیاټریشن دی غي سره او بیا دغه په مشوره باندې ENT سرجن سره کنسلټ کی ملګری بل تاسو دا د مونږ د بعض ماشومان څوک خوره خوري څوک سکاره خوري دا څه وجه یي اکثر دا کتل شوی دی چې ډیر ماشومان چې کم لکه هیلتي نیوټرینټس نه دي چې کم زموږ نیوټریشن کې نه دي نون هیلتي دغه دی لکه سکارو تاسو وی خاوره یا چې څورځي خولې ته کوي کنه نو دا پیکا یا جیوپیجیا چې داسې سيزونه چې دغه نه بیا مختلف نو دې باره کې دا ټرمینالوجي دا میډیکل جارګنز دي دا میډیکل پیکا یا جیوپیجیا چې هغه کې د داسې سونه خوري چې هغه نیوټرینټس لکه عام حالت کې ماشوم له خوراک نه دی پکار ماشوم له الویک اصله نو دې کې یو خدا دا چې د دې مختلف ریزنز بیان کوي چې دا د څه وجه کې دي نو فرست اف ال خدا دا چې کم ماشوم انډر پراپر ابزرویشن ني چې د مور خپل پراپر کیر نه کوي او هغه د نظر نه لري نو هغه د سيزونو ته ماهل شي صحیح ځکه چې یو ماشوم پراپر د مور یا د پلار یا د نانی یا د دادی په کیر کې دی او هغه ورته ګوري دا خو پاسبل نه ده چې کاغذونه وخوري یا سکارو وخوري یا چونه وخوري بل د دې نه علاوه دی وایي چې څه ډیفیشنسیز داسې دي چې د هغې د وجې هم دی ټینډنسي جوړېږي د دې رجحاني لکه وایي چې آیرن یا زینک یا کیلشیم بعضې اتارټیز وایي چې کله دې ماشومان له دا ورکړی شي نو دی بیا اکثر دا رو په کلاره پرېږدي خو بار کې دا یو سایکاټریک ایشو ده صحیح ماشومانو کې او که چا کره داسې ماشومان د دې نظر کې وي نو پکار ده چې د هغې پراپر انډر ابزرویشن وساتي او چې کم دی سره نږدې چلډرن سپیشلیسټ وي چې هغې ته لاړ شي او دغه نه ټریټمنټ علاج وکړي مطلب علاج پکار دی خلک دا بالکل اګنور کوي بل تاسو وختي مونږ د ارلی میریجز خبره کوله کنه په دې لږ ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړئ چې دا پرله پسې ماشومان پیدا کېدل دا د ماشوم صحت لپاره څومره نقصان دی او د مور صحت لپاره څومره نقصان دی آیا نقصان دی دی مو کنه دی دا راته نو زمان صاحب دا خو ګوره ظاهره خبره ده چې کله یو ماشوم یو مدر کنسیو کو نو 9 منثس دا د ماشوم د هر یو سیز ریسپانسیبل وي ورسره دا لک سټرس نم تیریږي ایموشنلی چې زه یوازې نیم ما سره بل کس دی او هغه په ما باندې ډیپینډنټ دی نو 9 منثس لکه دا غریبه دا سټرس برداشت کی دا غینه بعد زمونږ اسلام هم دا وایي چې تاسو کوشش کوئ چې 2 کالو پورې د ماشوم له پای ورکړئ مور به خپل پای ورکړي نو چې دا ټول پیریډز موږ دغه کو کاونټ کو کنه 9 منثس او 2 ایئرز نو دا تقریبا 1000 ډیز د دینه جوړیږي او دا مال نریشمنت چې کوم تاسو وی غذایی قلت تقریبا دا صدرې کاله پورې شو کنه 2.5 کاله نو دې کې او چې څومره لکه زر ماشومان کیږي او دا ګیپ کم وساتل شي نو ظاهره خبره ده چې مدر با یا مور با مطلب دا چې دغه فزیکل دغه منټل ویکنیسز به زیات راځي هغه به زیاته ډیپریس وي نو ورسره به ماشوم باندې ډایرکټلی دا اثر غورځي نو څومره چې دا ګیپ وساتل شي اټلیسټ 2 ایئرز نو دا اسلامیک او ساينټیفیک پروف مطلب دی باندې اتھارټیز وایي چې دا ګیپ وي نو د سره به د ماشوم او د مور دواړو صحت صحیح وي مطلب صرف کوم دغه تاسو چې اسلام خبرو کړ دغه شرعي حکم هم ومنل شي کنه نو نیچرل یو بریک راغو کنه او جی نیچرل بریک دا راته ډاکټر صاحب چې کم ماشوم نه پیدا شي کنه جی کم قسمه بیماری وي هغې کې لکه ابتدایي تر وروستو چې کوم یې بیا هغه موسمي هغې باندې بیا راځو خو پیدایش سره ګوره خلک وایي چې پیدایشي زیړی دی بیا بلب ته یې نږدې کېدي څوک څه کوي دی باندې لږ خبره وکړي او دا مسکنسپشن چې کوم دي دا تاسو وختي خبره وکړه دا کلو کې چې دا زنانه بیا خپلې کیسې میسې شروع کړي نو هغه د فایدې په ځای نقصان وکړي بیا نو نمبر 1 خو دې کې دا ډېره ضروري ده چونکې زموږ کنټري کې یا د کې پی کې د بدقسمتۍ نه کم ځای کې چې ماشومان ډیلیورډ کیږي اکثر موږ کتلی دي چې یا خو ہوم ډیلیوري وي او یا چرته لکه داسې کس سره کیږي چې هغه پراپر ټرینډ الچوي یا پراپر نرس هم نه وي او کچري ویم نو هغې سره نیر بای داسې چلډرن سپیشلیسټ یا نیونیټالوجسټ هم ني نو پکار خو دا ده چې کم ځای کې ډیلیوري کیږي چې کم ځای کې هم لیبر
کیږي چې الته تا په بورډ باندې نیوناټولوجیسټ یا چلډرن سپیشلیسټ وي ځکه چې دا 9 months چې کوم خواري شو کوم مشقت شو کوم سټرس تیر شو دا خو ټول دی ماشوم د پاره شو اوس چې ماشوم پیدا شو هغه ته څه ایشو ده او د ته د دې ځای نه روان کې او 3 غنټې لري یو بل هسپتال ته رسوي کوم ځای کې چې پیډیاټریشن دی نو ماشوم خو سفر شو نو یول خو لکه دا پکار ده چې زمونږ داسې یو سټریټیجي وي چې کوم ځای کې ماشوم ډیلیورډ کیږي چې هغې LHV یا نرس یا لیډي ډاکټر سره چایلډ سپیشلیسټ آن بورډ وي چې دا ماشوم دی او د دا کرنٹ پوزیشن دی او دا به ډیلیورډ کیږي نو که ماشوم ته څه ایشو نه چې هغه اویلیبل صحیح نو دا به چې بل ځای ته په دغه حالت کې کنه خو ډېر چې هغه وګوري که بیا هغه چېرته پاردر بل کیر ته شفټ کوي د هغې نه لږ ښه کیر ته نو هغه ټیک ده خو چې څوک موجود هم نه وي اکثر ماشومان زموږ تاسو ګورئ که نه په کلو کې په دغه کې داسې پیدا کېږي په دې دغه زه هم چې تاسو تیلیسیمیا هم یو دی که نه چې دا ماشومان پیدایشي طور د دې ځینې ښکاري د دې ریزنز که تاسو وایي وی آوټ څه دی تیلیسیمیا خو اکثر فیملیز کې بعضې چلیږي چې هغه دا وایي چې اکثر انټر فیملیز چې کوم میریجز کېږي کزن میریجز کېږي نو هغې کې د دې چانسز زیات دی خو هغه خو اوس چونکې دی وایي چې په کار ده تاسو پراپر سکرینینګ وکړئ د هغې دپاره خپل پراپر ټیسټ دي صحیح نو هغه چې وشي نو هغې کې پته ولګي چې آیا په دې کې د تیلیسیمیک میجر تیلیسیمیک ماشومانو چانسز څومره پرسنټ دي صحیح نو که بعضې خلک دی له لږ اسلامیک ټچ هم ورکوي چې نه فیملی کې خو موږ میریجز به کوو چونکې دا زموږ یو زوړ روایت روان دی چې مخکې به ټرایبلز وو قبیلې به وي او بیا به هغې سره زموږ هغه قبیله مضبوطي ده چې خپلو کې چې به چې ستا څومره بانډ سیوه وو او څه رواجونه هم څه رواجونه به وو چې یاره دې سره به زموږ هغه دغه مضبوطیږي یو کال اخلو ډاکټر صاحب جی السلام علیکم جی السلام علیکم څوک خبرې کوئ جی جی خپله پیژنګلو کوي څه تپوس کول غواړئ جی جی زه د حیدرآباد نه دانیال عزیز خبرې کوم جی جی زما ډاکټر صاحب یو سوال دی جی جی موږ کله نه کله ماشوم د پرایویټ سنټر ته بوځو نو هغه وایي یاره دا ویکسینیشن چې دی دا پرایویټ ښه دی او بعضې ډاکټران چې وایي دا سرکاري ښه دی سرکاري هسپتال ته بوځئ نو موږ اوس کنفیوز شو چې موږ آیا دا پرایویټ ویکسینیشن وکړو که سرکاري وکړو نو هغه موږ ته هغه پرایویټ میډیکل والي وایي د سرکاري ویکسینیشن صحیح نه دی او تاسو پرایویټ وکړئ نو زه کنفیوز شوم چې یاره موږ کوم یو وکړو نو تاسو موږ ته رهنمایي وکړئ او د کوم ته به هم پته ولګي او موږ ته به هم شی واضح شي چې موږ څه چلو دا ډاکټر صاحب نه مې تاسو ته ډاکټر صاحب نه جواب اخلو جی تاسو پوه شوئ چې لکه دا ویکسینیشن کله وشي که نه جی یو خو په دې به بیا ځان له خبره کوو چې دا څومره ضروري دی خو دی ډېر بنیادي تپوس وکړو چې لکه پرایویټ یې مونږ وکړو هغه وایي چې دا سرکاري ټیک نه یو کنفیوژن دی جی اچھا دی دا وایي چې ډاکټر ما ته وایي پرایویټ چې سرکاري امیونایزیشن مه کوه ویکسینز اچھا نو د دې خو یو دا جواب دی چې دی دته وایي چې بالکل دغه ډاکټر له بیا مزه دغه ډاکټر چې دی چا چې ورته ویلي دي ځکه چې کوم ایکسټینډډ امیونایزیشن پروګرام دی کوم په ګورنمنټس کې چلیږي نو دا 95% خلک هم دا فالو کوي او دا مستند دی دا مستند دی دا اتھارټیز باقاعده لکه تسلیم کړی دی او دې کې داسې څه لیبس نشته دی صحیح باقي پرایویټ چې کوم ویکسینیشن دی نو هغه هم ټیک دی خو هغې کې بیا ورسره یو شپږو بیمارو خلاف ویکسین زیات کړي دي نو هغه که څوک مطلب دا چې جیب یې ښیي او هغه برداشت کولی شي هغه کاست نو ښه خبره ده هغې ته دې هم ځي خو چې څوک نشي کولی د دې مهنګایه دور کې نو چې کوم ستا لوکل چې کوم تا سره BHO کې یا چې کوم امیونایزیشن پروګرام د ګورنمنټ په دغه باندې وي بورډ باندې نو پکار دی چې هلته ورشي دا فری وي او دې کې بل دا دی چې اکثر منګه کتلی څنګه چې دا یو ډېر ښه پوینټ ریس کو چې زما خپل ماشوم او ما خپل زمونږ چې کوم هسپتال دی هغه ته وایي چې یاره ویکسینیشن به څه پرس کېږي نو هغه ما ته وایي چې یاره ډاکټر صاحب ته خو رس څه کوې خو زه به درشم او ستاسو له ماشوم نه به زه ویکسین وکړم صحیح نو هغه ته ما وایي چې دا خو ښېګړه تا نور چا سره هم کړې که صرف ما سره کوې هغه وایي چې دا خو شته کسان زه دا ښېګړه کوم نو ما هغه ته وایي چې د الله بنده دا خو ته ښېګړه نه کوې دا خو ته ډېر نقصان کوې چې څنګه ما چې دا خو تا ته ویکسین راغلی دی خپل کولډ چین دی نو دا چې ته ماله دیرې ته راړې او زما ماشوم ته یې ولګوې بیا به راځي بیا به یې نورو ته لګوې ځکه چې دا خو یو وایل نه ډېر ماشومان دغه کېږي نو اکثر داسې موږ کتلي دي چې دی پکې غم خادي کوي او دا چې کوم هسپتال کې دغلته امپلایي نو
تاسو کایندلی د خپل تاسو به کتلی جیاس کې چې اکثر خلک تا چاته چې شوګر ویندي سره خپل یو باکس سي او هغه کې انسولین پروتي ولې چې هغه کولډ چین مینټین کوي دا سینې چې انسولین یو ستنه راغستي چې بس وی لګي یا دا پولیو والا چې کمی کوي دا پولیو والا نو ځکه خو بعضی وخت دا افیکټ یو نوي خلک چې یاره دته خو ویکسین شوه دی او دته بیا هم دا بیماری ولګي دا نو د دې نورم داسې سو کولرو کې خلک ګرځي کنه جی نو پکار دا چې یو خو دا چې کوم د چې کوم وی کنسپټ چې دا غلط دی چې ګورنمنت والا سټانډرډ نه دی او پرایویټ والا خده نه ګورنمنت والا ټیک دی او دا سټانډرډ دی خو پرایویټ کې ورسره لګي بیماری اټ شوي دي نو کو سوکلیشن او بل ډاکټر صاحب په دې خبرو کوي چې ویکسینیشن کنه جی مونږ ګورو چې دا ویکسینیشن خلک په مختلفو وجوهاتو اوایډ کوي کنه جی یو خدای ډېر نیازبین نه او یا تماشوم چې وشي اړومبي چې کمی کنه یا ډېر وخت پس وشي نو چې نه اوس خو یې شوی دی پښتون سورې کو نه او دا اوایډ کوي خلک کنه جی د ویکسینیشن څومره ضروری دی د دې څه فایدې دي اورال او د نه کولو څه نقصانات دي ویکسینیشن خو حفاظتي ټکي چې ورته موږ وایو کنه او جی لکه که موږ وګورو نو مخکې چې موږ لکم زموږ ابا اجداد نه ورو مشرانو نه یا موږ د یوټیوب باندې ګورو چې غټ غټ وړونه به د ټیټنس یا د پولیو څومره چې انفیکشنز ډیزیز دي اوس تا ته چېرته ریئر دا میلاویږي پولیو ټوله دنیا کې ختمه شوه اوس پاکستان او افغانستان کې خو د دې ویکسینیشن په ترو ختمه شوه صحیح ده بل ویکسینیشن چونکې دې کې داسې انګریډینټس او کیمیکلز دي لږ ریاکشن ته کېږي خو ډېر مطلب دا چې کامنلی فیور کیږي یا سو لوکل ریش یا سویلنګ کیږي صدا سي سیویر سایډ افیکټس چې دي هغه ډیر زیات کم کیږي او اغام چې په ټایم باندې خپل تاسو کم پیډیاټریشن یا چې کوم ویکسینیشن سنټر یا کنسلټ شي نو دا غي واپس ریکوري کیدی شي نو ایمونایزیشن چې دی مخکې کوم وګورو چې څومره با سالانه ماشومان مړېدو نو د هغې ریشو ډیره زیاته کمه شوې ده کله نه چې دا ایکسټینډډ ایمونایزیشن پروګرام سټارټ دی نو چې کم داسې فلاز دي د خلکو ذهنونو کې چې دا ایمونایزیشن دا نقصانات لري یا د دې دا سایډ افیکټس دي نو دا ټول غلط فهمي ده او دا داسې خلک ته چې چا پراپرلی گایډ کړي نه دي یا اویر نه دي نو ایمونایزیشن یا چا مس گایډ کړي دي ځکه چې دې کې داسې کسان شته چې هغه انټي سټیټ یا انټي چې کوم دغه نو هغه دا خو جی د کرونا چې اوسو کال وړاندې وکړي چې یو سټډي شوی ستاسو نظر نه بم تیر شوی نو چې دلته هغه ریشو کم وکنه جی د ډیمیج یا کیژوالټي نو هغه کې بیا دا یو مخه تر راغلی او دا فیکټس چې چونکې دغه خلکو ته دا ویکسینیشن شو کنه چې نو دا ایمیونټي دومره سترانګ و چې دی دا کووډ چې دی نو د سروایو کو ایمونایزیشن یا ویکسینیشن ان سمپل ورډز دا دی اس عام پبلک لپاره چې څنګه یو ملک خپل پوجیان ساتي که جنگي او کني نو دی پیلټون برابر ساتي بیا غینه مختلف مشکونه ور کوي کله وبو ته ورځي کله ونو ته خيږي کله په منډي وي نو دا وایرسز یا بیکټیریا ستا باډي ته راځي نو دا ویکسینیشن چې کوم کیږي نو دا ستا باډي پریپیرډ کوي چې کله ته بیا دغه قسمه آلاتو نه تیریږي نو ستا باډي ورته د مخ کې نه دا بیماری بیا تا څه نشي ویلی ډاکټر صاحب اوس موسم چونکې بدلیږي وخت ډېر په تیزۍ سره روان دی تیریږي تپوسونه ډېر زیات دي موسم بدلیږي که نه چې بدلون را روان دی څه قسمه بیماري یا بیماریانې دا بدلاو ځان سره راوړي هغې علاج څه دی څه پکار دي نو موسم خو واقعي چې چینج کېږي ګرمي وه اوس پر ورو موسم خو کېږي او ټمپریچر یا کلایمیټ چینج سره ډایرکټ اثر غورځېږي نو یو خدا ده چې هایجین ډېر امپارټنټ دی پیرنټس له پکار دی چې ماشومانو د صفایي خیال ساتي بریسټ فیډینګ ورکوي ویکسینیشن کوي او هغوی له چې خپل پی ورکوي که څوک خپل پی نه ورکوي د باټل فیډ ورکوي نو د باټل د صفایي چې کوم ځای نه اوبه راځي لکه تاسو د مال نریشمنټ خبره وکړه نو اکثر زمونږ واټر داسې وي چې دې کې بیکټیریا وي ایکولای نو هغې نه ماشومان ته کېږي نو سمپلی دا ده چې کمی اوبه هم راځي او د کم ځای نه هم راځي نو پکار ده چې دا بوایل شي او بیا یوز شي هغې کې دی سالن پخوي هغې کې دی ماشومان له پای تیاروي یا نور څه پکې دغه کوي زموږ خو یو اګریکلچر لینډ دی پاکستان کې نو پکار دی چې زموږ ملک کې خوړو غذایي قلت وي نه خو چونکې زموږ د هایجین کې لږ د بدقسمتۍ نه ډېر وروستو یو نو پیرنټس له پکار دي کیر ټیکرز له پکار دي چې بوایلډ اوبو او د صفایي سوترای او د ماشومانو
دا چې کوم څیزونه موږ ډسکس کړو چې د ډیر خیال ساتي. بل دا راته وایي چې آیا داسې څه بیماریان شته چې هغه اکسکلوسیولی سپیسیفیکلی صرف د ماشومانو دي؟ لکه مثال زه د دې دا ورکوم چې مونږ دا اورو که نه چې لکه د ماشومانو های بلډ پریشر نشي کېدی، د انګزایټي نشي کېدی، د ډپریشن نشي کېدی. وایي دا خو دغه خلکو کېږي چې ډېر زیات عمر یې بجلی بل زیات راغلی، نوکري نی. آیا ماشومانو کې دا څیزونه وي؟ دا بالکل ماشومانو کې وي. ماشوم هم د غټ کس غوندې خپل نفسیات لري او دته نفسیاتي مسلې کېږي. لکه کم ماشومان چې داسې انوایرمنټ کې چې کم کې لږ پیرنټل پرابلمز مور پلار جګړې کوي یا کور کې حالات خني، نو بیا د باندې اثر کېږي. ایون چې ماشوم د مور خېټه کې دی او که مدر سټرس کې نو هم د باندې اثر کېږي. نو ماشوم ته د ګردو بیماری کېدی شي، د زړه کېدی شي، بلډ پریشر کېدی شي، سټرس ورته کېدی شي، شوګر ورته کېدی شي، بالکل ورته کېدی شي. نو داسې یو څو ریئرز بیماری دي چې ماشومانو کې غټ نی. خو دا تاسو چې کوم ډسکس کړي او کم خلک وایي چې دی چونکې د بیلونو مسلې نشته، د ګرانۍ نشته، یا ملک کې چونکې انسټیبیلیټي ده، نو دغه غلطه خبره ده. ماشوم وجود لري زما او ستا په شان. هغه جدا خبره چې د ماشوم هایټ کم دی، د ماشوم ویټ کم دی، او د ماشوم خو ماشوم زما او ستا غوندې احساسات جذبات دا لري. لکه ماشوم چې کوم خبرې هم نشي کولی، دا وایي جاړي، نو په دې جړا کې دا مختلف څیزونو پریزنټیشن کوي مور پلار ته. په دې صرف تاسو پوهېږئ دا ماشومانو ډاکټر. نو په دې باندې څه ناسو چونکې موږ دې سره دا نیچر دی، موږ ورسره ټچ یو، نو سم هاو الله موږ له څه ناسو په دې باندې دغه راکړی دی پوهه چې موږ پرې پوهېږو چې ماشوم په دې وخت کې څه ډیمانډ دی. بل چې په دې لګه ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړئ چې موږ ګورو په دې کلو کې که نه چې چونکې پاکستان ټلویزیون د کلو کې زیات خلک ګوري که نه چې په کلي کې یو ډاکټر وي یا یو ډسپنسر وي، دغه ټیکنیشن وي، هغه ځان له دوکان مکان کولاو کړی، نو د چا چې څه هم مسله یې که خارخ یې مغه لځي، که ټوخی یې مغه لځي، که تبه یې مغه لځي، که شره یې مغه لځي، دغه پریکټس باره کې لږه خبره وکړئ، مور پلار لږ پوه کوي چې آیا دا دله یې تلل پکار دي که نه، دا به څه کوي؟ اصل کې بیسیکلی دا خو سټیټ ریسپانسبیلیټي هم راځي چې داسې اتھارټیز وي چې هغه پراپر دا چیک اینډ بیلنس ساتي. ځکه چې نور ملکونو کې جی پی ناس وي، جنرل فزیشن، او هغه ته داسې خلک راځي چې ډاکټر صاحب زما خارخ دی او ته سکین سپیشلیسټ له ورشه خارې فرقوي بل ته ډایرکټ ټیکې لګوي او جی چې زما سر خوږیږي نو هغه چې ته میډیکل سپیشلیسټ له ورشه. ها یو بل کس ورته زما د نفسیاتي مسله وي چې ته سایکاټریسټ له ورشه. د ګایډ کوي لکه خلک. خو زمونږ چونکې لږ خلکو ته فاینانشل ایشوز هم کېدی شي، د هغې د وجې خلک چیپر علاج خوښوي، نو هغه ان د فارم اف دم یا ان د فارم اف لکه چې څوک را باندې څه ټوټکه موټکه راکړي یا لوکل چې تاسو څنګه ووایي چې څوک چې ما ته بس دومره ریلیف میلو شي چې زه پرې خپله دیاړي وکړم یا مزدوري وکړم، درد ګولی راکړه، سرخوږي ګولی راکړه، خېټه خرابه د فلیجل ګولی راکړه. نو د هغې د وجې هم د خلکو څه مجبورۍ دي چې هغه ځي. او بل دې کې یو مین پوینټ دا دی چې دومره پاکستان کې لکه د ډاکټر اویلیبیلیټي پیشنټس ته چې څومره پاپولیشن دی نو هغه هم هغه شان نه ده. نو دا هم یو بدقسمتي ده زمونږ، ډېر زیات فیسونه هم دي او یو ډاکټر باندې لکه ډېر کسان دي، نو د دې د وجې هم خلک لږ دا رجحان لري چې لاړ شي. بل داسې دغه قسمه خلک که نه په دې تاسو خبره وکړئ لکه مونږ اورېدلي چې دا پریکټس ښه نه دی، انجکشنز هر شي دپاره ټیکه لګوي که نه جي. نو ما اورېدلي چې لکه چې کوم پوهه کسان یې هغه انجکشن ایوایډ کوي، لکه ډېر ریئر کیسز کې ډېر سیویر پرابلم کې دا بس وایي دا ټیکه راته ولګو، په خپل هغه کس ته چې دا راته ولګو دا او ته لګوي. نو بازمان صاحب دې کې خو داسې ده چې انجکشن هم لکه پارټ اف ټریټمنټ دی، څنګه چې ګولی ورکول دي، شربت ورکول دي، ډریپ لګول دي، خو د دې کله انډیکیشنز دي چې انجکشن به کله لګي. صحیح. اوس که ته ډاکټر سره نیګري کېږي هغه تا ته وایي چې ته ګولی وخوره او دې سره به ته ښه ته وایه چې نه ما ته انجکشن ولګو، نو دا هم غلطه ده. د ډاکټر منل پکار دي چې ستا کم هیلر دی، ستا ته څوک ټریټمنټ درکوي چې هغه په کم ټایم کې تا ته کم ټریټمنټ درکوي نو تا هغه واله، بلکې بعضې وخت کې به تا ته وایي چې تا ته دېس ټریټمنټ ضرورت دی، یو ګولی ماله، نو ته هغه اوبېکه د هغه ومنه او لږ ویټ وکړه، که بیا څه شو بیا دوباره ورته ویزټ وکړه. دا راته وایي چې ماشومانو په حواله که نه چونکې ستاسو سپیشلایزیشن دا دی چې داسې کم قسمه دوایي یا دوايانې مونږ له یا دا وخت چې کوم میندې پلاران ګوري تاسو چې دا مونږ سره په کور کې موجودې چې لکه ایمرجنسي دپاره د ماشومانو سره ریلیټډ چې ماشومانو زیاتر ټمپریچر تبه کېږي ماشومانو ته، نو
یا داسې ټیم کې ورته وشي لکه د شپې نه وخته ټیم کې یا سار ډیر وختي کې چې هغې کې تا ته نیر بای اسپتال او یا لوکل فارمیسي نه وي نو پکار دا ده چې کور کې که ډېر واړه ماشومان د 4 میاشتو نه کم نو چې دوی سره پیناډال ډراپس پراته وي صحیح ټیک ده شربت پیناډال ډراپس وړو ماشومان لپاره چې کوم 2 او 3 میاشتو یو جي نو هغه د ویټ مطابق بیا دغه کوي که چېرې بیا هغې سره هم نه کېږي نو بیا پکار ده چې ماشوم لږ کولو کړي کپړې کمې کړي صحیح ده که چېرې هغې سره هم نه کېږي نو بیا لږ داسې وکړي چې کوم نلکې والا اوبه دي چې هغه لږ کپړه لونده کړي که نه او د هغه سر یا مرای یا داسې ایک ځای لا دې سایډونو کې دغه کړي او لږ ورته کوشش وکړي چې فیډ زیات ورکړي ځکه چې په هاي ټمپریچر کې ماشوم ډیهایډریټ شي نو بیا هغه چیړه ډېره زیاته کوي نو چې لږ کولاو ځای کې وي او هایډریشن باندې نظر وساتل شي پیناډال ډراپس ورکړي نو دا دغه دی خو که ورسره داسې خبرې چې ډېرې زیاتې مسلسل الټۍ دي خدای مکه یا جټکه راځي نو بیا خو پکار دی چې فوراً کنسلټ دا جټکو باندې لږ دا څه د 6 to 6 دی چې شپږو میاشتو نه شپږو کالو پورې که 5 میاشتو نه 5 کالو پورې دغه فیبرایل فټس دي چې کوم 6 ایئرز پورې سیویر هغه کې ټمپریچر کې کله ټمپریچر زیات شي نو چې کوم کرنټ زی دماغو ته نو هغې کې اکثر ماشوم ته دغه وشي د هغې خپل څه ریزنز دي چې ماشومانو کې دې ایج کې ولې د فیبرایل فټس یا د تبې جټکه راځي نو هغه اکثر اوقات دی چې صرف دغه تبې سره راشي او څه ډېر سیریس مسله خو هغه بیا هم پکار ده چې هغه خپل چایلډ سپیشلیسټ ته لرې شي او هغه 24 اور خپل ابزرویشن کې وساتي چې څه داسې مسله خو نه ده چې خدای مکه څه سینس انوالمنټ یا برین انفیکشن دی سرسام دی یا اپیلیپسي یا سرسام خبره تاسو کړه سورې مې یو سیز دی که نه په سورې پې شوی دی سورې خو تاسو چې وایي چې د غذایي قلت چې کم دی که نه یا پروټین کم دی وده نه کوي نو داسې په کلو کې داسې نیاګانې او ابایګانې او داسې کسان شته دی چې هغه سوري دم او دا ټوټکې موټکې کوي نو سوري خو بیسیکلي همدغه مال نریشمنټ دی سټنټینګ دی چې کله ماشوم هایټ او ویټ ټیکنیکلی دا صرف هایټ دی په سټنټینګ کې خو موږ جنرال خبره کوو د عام خلکو دپاره چې کله هغه کمزوری دی چې د هغه کم ایکسپیکټډ تاسو ته مو چې ماشوم خپل یو گروث پوټنشل لري نو هغه بیا وایي چې دا خو د نورو ماشومانو یا چې کمپیرز دي نو هغوی سره هغه په شان نه دی هغوی نه په هایټ کې کم دی ویټ کې کم دی نو بیا دا سوري موري ټوټکې موټکې دی کوي بله چې دا مسله ده چې دا وختي موږ د ډسپنسرانو خبره وکړه که نه تاسو له افورډیبلیټي مسله هم شي نور پرابلمز هم شي بل موږ دا ګورو چې کور کې لکه مثال په طور پر اوس کال یو ماشوم نه جوړه شوی که نه هغه عمر مثال په طور 6 کاله نو هغه له څه دوایي راوړې ده نو چې دا بل ماشوم بیمار شو هغه یا بل کال چې دا دوایي راوړې ده ورته واچوه کور کې چې کوم اویلیبل میډیسن هغه ورته ورکوي دا پریکټس څنګه دی جی نو دې کې خو چې یو دا ده چې لکه پروسه کال که میډیسن راوړل شوي دي نو پکار ده چې یو خو فرسټ اف ال ایکسپایري بل وختي موږ ویکسین کې د کولډ چین خبره وکړه نو که هغه تیلی کې ځوان دی بار او نور پې لګي نو لکه د هغې هغه خپل کوالټي خو هغه شان ني دریم که چېرې انټي بایوټیک دي پوډر دي نو هغه خو چې تا جوړ کړو نو هغه خو ډېر زر خراب شي نو کال مخکې یا 6 میاشتې یا د بل ماشوم دوايي چې تاسو وایي نو هغه خو چې کوم ډاکټر پرسکرایب کړي ده لیکلي ده نو هغه د هغه ماشوم د ویټ مطابق یا دغه د عمر مطابق لیکلي ده نو دا غلط پریکټس دی چې یو ماشوم یو خو د هغه ډوز په سفر شو د هغه ټریټمنټ چې کوم غله ورکړی شوی دی لکه ډوز به پوره کوي دې ګیلاس کې اوبه دا زما دي او چې دې کې راسره 2-3 نور هم لکه مطلب دا چې حصهدار شي نو زما کار به مو نه شي او هغوی به هم تږي پاتې شي نو پکار دا چې داسې قسم لا چې کوم ایکسرسایزز کېږي که نه نو دا نه دي پکار بل دا خبره وکړئ چې دا بیا سکولونه کولاو شو که نه جي دا سکولونو سره بهر دا قسمه قسم شیزونه ملایانې ایسکریمونه سموسې چاټونه خرڅېږي پیرنټس ته هم څه وایي د ماشومانو ته هم وایي چې دا څومره خطرناک دي او دا پاپړې ماپړې دا جنک فوډز یا فاسټ فوډز تاسو چې ووایي که نه یورین انفیکشن هم وایي کېږي که نه جي قسمه قسم ټیت او گمز او بیا داسې جی آی ټي که نه ټول معدې خرابوي نو دا اوس لږ زیات دي او زیات تر ماشومان هم دې پله اټریکشن ساتي ځکه چې بازار ته ورشي نو دا بلکل هغه فرنټ باندې داسې لګولي او داسې د پاسه پې چې کومه کورز تاسو کتلي ډیکوریټډ کورز که نه ښکلې ښکلې ماشومان یې پې هم جوړ کړي نو دا خو د پیرنټس ذمهواري ده او سکول کې ټیچرس چې هغوی دې ته وایي چې تاسو کوم لنچ باکس راوړئ پکار دی چې کور کې څه دغه وي که هغه چپس وي که هغه غوښه وي که هغه څه بل څه سبزي نو پکار ده چې بل سکولونو کې بهر یا دننه که انکیس څه څیزونه بیا هم ماشومان خوښوي نو چې هغې پراپر لکه صفایي خیال ساتلی کېږي چې یاره دا کمې کپنۍ نه راځي او دا کومه
کوالټي ده او څنګه طریقې سره جوړیږي که نه چې هغه ډېر تھرډ کلاس خو کم از کم نی ځکه چې دا خو د ماشومانو فیوچرز دی هغوی سره ماشومان ته بیماری ډېرې کېږي بیا به هسپتالونو ته ځي بیا به هلته ورله دوایه نه یالې نو مطلب دا چې ډېر یو کوسټي ان د لانګ رن دغه دی پکار دا چې دا څیزونه اوایډ کړي شي انډر ابزرویشن ډاکټر صاحب تپوسونه ښه ډېر دي انشاءالله بیا به تاسو له تکلیف درکو بیا به راځئ او ډېرې ګټورې خبرې تاسو وکړې ستاسو ډېره زیاته مننه کوو تاسو پاکستان ټلویزیون له وخت ورکو او مور پلار او ماشومانو صحت حوالې سره مو خبرې وکړې مور پلار مو پوه کړه ډېره مننه کوو چې تاسو جی کتونکو پروګرام تاسو وکتو یقینا چې خاص کر هغه کورونه چېرته چې واړه ماشومان دي د هغوی دپاره ډېر څه په دې پروګرام کې ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړې په کار دا ده چې موږ او تاسو ټول په دې باندې عمل هم وکړو خصوصا د سیلف میډیکیشن خبره وشوه چې کور کې کم هم دوایي پرته وي هغه موږ ماشوم ته ورکول شروع کړو اخره کې چې څنګه ډاکټر صاحب وفرمایل چې د سکولونو بهر چې کم دا خوراک میلاویږي لارو کوڅو کې دا ریړو کې چې ګرځي دا د صحت لپاره صحیح نه الټا نقصان ورکوي بیا په ډاکټرانو باندې ګرځوي بیا نور علاجونه ورته کوي نور دوایانې ورته ورکوي په دغه حوالې سره د مور د پیو په حواله ډاکټر صاحب ډېر کیټګاریکلي دا خبره وکړه چې د ټول نه ښه غذا چې کومه ده یا خوراک چې کوم دی ماشوم دپاره خصوصا د هغه ماشوم دپاره کوم چې نوی دی دنیا ته راغلی د مور نه د پیو نه غوره خوراک بل نشي کېدی او دې سره سره نورې چې کومې خبرې مونږ او تاسو په شریکه واورېدې ډاکټر صاحب نه په کار ده چې په هغې باندې مونږ عمل وکړو اجازت غواړو د الله په امان